هغه ته راشه اول لمدې چې په کوم چې کې زیږېدلی کوم چې کې زیږېدلی یاست کوم کال و او چېرته و؟ دا کوم کال چېرته وم په یاد کال مې زه تقریبا درې اویا څلور اویا کالو صحیح ده هغه به زه زیږېدلی په دغه مزار شریف چوکدک کې زده کړې مو همدلته کړي دي؟ زده کړې مې دلې کړې وو اسدیه مې ویلې 12مه پورې دارالعلوم اسدیه له هغو نه وروسته بیا مو بیا څارنوالۍ کار کړی 10-15 کال څارنوالۍ کې مې کار کړی په استعال عضو مسلکي د څارنوالۍ معاون د څارنوالۍ د ولایت د بلخ هم ډېر وخت تا چې ترکه صاحب کار شو بیا بوتلو بند ته و معبس ته و څو غوره هغه شو بیا مې کار هله کړی ترکه ما اورېدلي دي تاسو یو وخت کې دلته د پښتونستان جنډه پورته کوله نو که دغسې فعالیتونو په اړه مو ووایاست خو داسې موږ خپل نیکه د مور د خوا مو شهزاده خان وي د عجب خان افریدي زوی دی یو ورور دی د هغو دا جشن چې به کېده په پښتونستان هلته په خپل کور کې به هلته راته ټولېده پښتانه وختو بیرغ به مې نور روضې شاوخوا به مو د ګرځېدو څوک ټولنه جوړوله بېرته به بیرغ کوله او د ورځ د پښتونستان لمانځنه په دغه کړه اکثره وخت ما په قد کې لږ لوی وم د جګ وم بیرغ ما نه نیولی و ما بیرغ ما ښکته پورته د مخه په ځم بیرغ داسې و که دغسې فعالیتونو په اړه نور هم راته کیسه وکړئ حاجي صاحب چې داسې مشخص رسمي داسې هغه مو نه ده کړی نور انفرادي مو کړی خلکو سره ارتباط مو پیدا کړی ده هغه مو کړی ده په ټولنیز کارونو کې بعضې د حزبي موضوعاتو کې مو لاس وهلی دی بعضو سره خبرې مو کړي ده اما خپله شامل شوی نه یم په کوم حزب کې اما په ګډه مو د بعضې حزبو په نفع مې کار داسې کړی دی یو څه هغه مو کړي مثلا اوس چې په جرګې کې مو کړي دي اوس وخت هغه وخت فعالیتونه ډېر فرق لري اوس وخت مثلا جرګې کې چې مو دغه علاحده فرق لري هغه وخت هم اګر چې مو د خپل پښتو سره ډېره علاقه درلوده په پښتو سره موږ په هغه وخت په مرصدې کې مشر د اسدي عبیدالله صافی نوم دی مولانا عبیدالله صافی نوم دی د کنفرانسونه به جوړول د په هر میاشت کې هفته کې غټ کنفرانسونه خلک مو راتله دا ډېر خپله هغه سړی و سیاسي سړی و په موضوعاتو کې ډېر هغه و بیا موږ هم دغه هر شي ته تربیه کولو عبیدالله صافی مولانا عبیدالله صافی دا تاریخ د تعلیمي د وخت و د پښتو د خپل د ژبې لپاره خدمت کول دا کول او مقابله کې دلته بعضې عکس العملونه د خلکو مو شلیده ده د پښتو په مقابله کې کول موږ لار تحریک کولو په دې اساس باندې موږ خپله ټولنه سره یا خپل د ملګرو سره د دغو سره په دې حصه کې کار کول خپل د ژبې لپاره داسې مشخص کوم پروګرام داسې نه و عمومي دغه شی و د ژبې تقویې دپاره د هغه کوشش دپاره او متهم هم په دې و د مولانا متهم په دې و چې دی د پښتو لپاره ډېر کار کوي هغه د نېشنلسټ دی د پښتو څه کارونه هم پکې وکړل مهم کارونه چې اصلي د مخه د حزبونه و هغه ډېر و دلته خصوصا د مقابل د پښتانه د خلک راغله هغه د پښتنو د صحیح مشر نه درلود صحیح هغه نه درلود راټول شوی ورباندې قومندانان یې ډېر درلود سره ټیټ په مابین د خود سره برخلاف وو او خپل هویت د پښتنو علاحده په دغه کې ښکاره نه و خصوصا د پښتو په حصه کې ډېر هغه کېده حتی داسې وخت راغی د پښتو لوحې نه پرېښلې خلکو پښتو په نامه لوحه و هغه چې و عید بینوي وه طور مثال د وزیر یو مسجد بود په نامه د وزیر په نامه هغه یې عید بینوي وړه پرېنښلو بیا موږ دا عکس العمل د خلکو خپله مې تحریک کړو په دې وسیله کې مخه خبرې وکړو بیا دا زمان تقاضا دا کوله دا مې سره راټول شو څو کسه دغه جرګه مو جوړه کړه خو دا جرګه مو چې جوړه کړه بعد پښتانه اول د خپله ما کړې وه دوی ته به راغلي وو ویلي وو بیا دغسې پرته وه دې عامل اوس بیا د وتله اصلي عامل د دا کوم واقع اوس بعد د جرګې یوه کابل یوه لسیزه کېږي چې جوړ شوی دی 10 کلونه ډېر
مهم فعالیتونه دا جرګه زموږ داسې جوړه کړه واخیسته خو د مخه دغسې راغلل دا د پښتنو په زموږ دا وضعیت د خلکو هم دا شیان جوړول بل بیا موږ هم دا کوشش وکړو د پښتانه سره یو ځای شو خپل هویت معلوم کړو چې خلکو موږ هم دلته ژوندي پښتانه شته ژوندي د مخه د تیتو په راکړو دا هم کوشش وکړو بیا د بعده پښتانه هم په دې احساس کې شریک وو هغه هم دا کوشش وکړو بیا د کوشش دا پښتنو په مقابل د میرزا عبدالرحمن په کور کې د بلخ دی میرزا عبدالرحمن نومېږي دغه هغه د خپل مزار کې کور خلک راټول کړي وو بیا زه هم وغوښتل زه ما ته دوی دغه فیصله وکړه چې موږ داسې کوو داسې یو پاتې شي پس پاتې یو په هېڅ شي کې داسې یو څه هغه نه لرو دا به حکومت څنګه چې دا کېږي بیخي تیته په راکړي یو د قومندانان ملګرو سره په یو لار نه ځي هر څه چې کوو دوی سره نه جوړوي او بیخي وضع د پښتنو خراب یو اقلا یو داسې یو ټولنه یو هغه وي چې دا د پښتنو وسایل بعضې ضرورتونه دي دا باید ښکاره کړي خلکو ته یو ځای ورسوي دا په دې اساس باندې دا د ټولنه وه په هغه ټولنه کې سره دا اساس یې د هغه جرګې کېښود د جرګه دغسې په اساس باندې جرګه اول راټول موږ خلک د ولسوالي وو د ولسوالي وو دا ټول کړل څو کسه د هغو د اول چې داسې د ټول باغ د خلک ټول خلک راټول شي کوم دا د ټول خلک راټول کړل لوی جرګه مو جوړه کړه د پښتنو لپاره هم جوړه کړه بیا هم د اساس د جرګې کېښود جرګې څه کار داسې کوم جرګې خو اسان جرګې خو عمومي کار دا و جرګه په خپله 15 ورځې هغه کوله ټولنه درلوده هغه عمومي کارونه وو د خلکو د جنجال و دعوا او مقابل کې بعد ستونزې مابین دوی کوو د هغو د حل لپاره مشخص موږ د فرهنګي خوا ما ډېر ټینګ ونیول د فرهنګي خوا دپاره مو علاحده خلک تعین کړو او د فرهنګي ځوانانو د هغه د ټولنه مو کېښود مابین کې اساس دې سکولونه د پښتنو دا چې موږ کېښود په مقابل کې د خپل ځوانان هم هغې وکړه په دې کې ډېر کوشش وکړو خصوصا د اساس د دې کې چې راغی دلته کوشش وکړو د وخت احساس وو او بل څه نه مې لحاظ دغه دوه وو پس دوی کوشش وکړه بیا مې دوی خپله پراختیا ورکړه فعالیت یې جرګې په څنډه کې پیل عامر د فرهنګي دوی دا نور نو بیا دوی پوښتنه وکړه دوی څه کارونه دلته وکړه او جرګې به خپله جلسه درلوده پنځلسم باندې نور د قوم کارونه وو کوم جرګه او کوم مشکلات وو هم خبرو اړول یا کول یا حکومت سره کوم کار بند وو بیا کوم نفر تعین کړه ورسې دا کارونه حل کړي داسې یو ټولنه وصیت یې ټول شو بیا په هغه 15 ورځو کې 20 ورځو کې بعضې مشکلات وو د پښتنو د پښتو په کیسه کې راتله بحث ورباندې کېده په هغه اساس بحث کېده د هر چا په هر خوا چې مسؤلیت ورته راجع کېده هغه ته مراجعه کول دلته د فرهنګي خوا عمومي فرهنګي شعبې ته کېده او د حل شعبې دپاره هر پاړې علاحده یو ټولنه وه هر ټولنه خپل کار وکړو حاجي صاحب د دغه جرګې د جوړېدلو سره تاسو څومره ننګونو سره مخ وئ ننګونې خو ډېرې وو سړي مخیان نه دي راځي اوله د خپله ټوله ډېر په ډېر ننګولو په ډېر مشکلاتو باندې بیا دا جرګې کوم دغسې خلک وګایو راتله تقریب به یې کوو هغه به یې کوو هغسې یې کول دا شیان ډېر راغلي اما تاثیر نه کړی مقابل د موږ خپل جرګې همیشه کولې بیا خپل د ځوانانو خوا تعلق فرهنګي خوا په دوی تعلق دوی ډېر کوشش کوو دولت تاسو سره همکاري نه دولت سره تماس نه درلود دولت سره کوم همکاري مخالفت هم نه کوو کوم هغه هم نه کوو راسره موږ داسې شی هم نه کوو د دولت مخالف یو کار وکړو خپل شی مثلا دا طور مثال د وزیر لوحه د مسجد ایسته کړې وه نور دا مو کوشش وکړو لوحه مو نصب کړه خپله جرګې جوړه کړه کوشش وکړو هلته نصب وکړو بعض نومونه وو هغه مو سره هغه کړه بعض سرایو نومونه وو بعض هغه دا هم هغه کړه نور د بعض کوشش مې وکړه بیا مجله مو فرهنګي شعبې ته پرخې په نامه باندې هغه شو بیا نور پاک فعالیتونه خپله فرهنګي شعبې ډېر کړي دي هغو ته معلومه په سیستم غونډې یې درلودې کارونه یې درلود هغو خپله مشاعرې او د ژبې تقویې دپاره دلته بیا هم په دغه ولسوالیو کې کوشش وکړو ولسوالیو کې موږ هغه جوړ کړ نمایندګان یې جوړه کړې په درودو ولسوالیو کې 15 ولسوالیو کې جوړ کړې دا خلک نه وو تشویقېدل ډېر هغه خامخا یو مشکل په راته ورسره جنجال ورسره وو
دې مشکل د خپل د پښتنو د خوا و زموږ د هغه لویانو د خوا مشکل په د پښتنو لویانو هغو اوس داسې کوم ستونزې پیدا کېدې اما موږ صبر کوو ورسره حوصله مو کوله په کرار حل شو داسې کوم برخورد نه شو البته حتی داسې برخوردونه بعضې راغلي چې باید جرګې مو جوړې کړي خلکو نه ممانعت ته په لاره کړی راغلي دي سم هغه یې کړی دی دا ورسره کړی دی نو هر کار سړی پرې امید وي نو آینده سړی نه شي ویلی چې دا کار حتمي دې راته رسېږي که نه رسېږي دا نو خپل په دې تعلق لري دا کار داسې نه دی سړی اوله ورځ ولې زه خامخا دونې شی کوم دا څه فرهنګي کار داسې یو دم یو شی نه دی دا خو عمومي شی دی امروزه کار دی د زمان سره تعلق لري د وخت سره تعلق لري کار کوو او په دې کې د خپلو د فرهنګیانو ځوانانو د سعی کوشش ستړیا خپل زحمتونه ایستله دا سبب د دغه وشو پورته کېدو د فرهنګي هغه شو خپل استعداد دوی کوشش دوی بیا دوی خو تر ما څه خو معلومېږي په ستړیا او داسې زموږ جرګنه کوم مالي قدرت مو درلودی څه قدرت هغه وکړو هم یو څو وخت مو د اطاق د هغه کومک سره کولی تاسو به تاسو په خپل پښو د کار مو غټ شو بیا هلته کېناستئ بل شی مو داسې زړګی نه درلود چې تاسو کوم معاش درکړي کوم هغه سفریه درکړي کوم هغه درکړي نه نور تاسو هغه تنها یو اطاق و څو وخته څو کاله مو هغه درکړم بل شی مو د زړګی نه دی کړی د فرهنګي شعبې سره یا خپل هغه سره اما کار چې کېده ما خپل په کور کې کوم خپله جرګې داسې نه و کوم دفتر مو علاحده بل ځای نیول تنها فرهنګي شعبې دپاره مو نیولی و نور دفتر مفتر ټول په دفتر کور کې و هفته په هفته به راتله یو چای به یو پیاله به هغه خوړل بیا بېرته به تله په دې کې اول خلکو ډېره علاقه لرله ډېر راتله ډېر تاثیر یې درلود خراب په مرور زمانه خو قاعده دی یو شی چې ډېر زور شي بیا پکې نه ګرځي نور کوم مشکلات دي ستاسو په نظر چې تاسو ورته مشکلات خو د پښتنو د زده کړې نه خپله یو جامعه یو ټولنه هغه وخت یو کار یو مشکل خپل حلولی شي په دوی کې احساس موجود شي احساس د ژوند احساس د هویت خپل ژوندي کول پکې پیدا شي دا احساس د ژوندي کېدو په هر ټوله ټولنه کې عام طرف غوندې پیدا شوی په دې کې مخالفت دی غم نظر البعض دا بعضو کوه خلکو کې دا احساس دوی خپل احساس ضروري دا کار کوو نور بعض د غرض ضروري چې کول هغه خو باندې کېده نو دا مشکل د اساس د میدان په وچ میدان باندې مشروع کړی و هېڅ شی هم نه و نو د تاسو راغلي یا د نورو ځوانانو راغله دا راغله کوشش وکړه د خپل هر یو خپل په بخش کې شو د جرګې دا مسؤلیت په غاړه نه و هغه خپل کوشش کوو اندازه ته مختلف موږ د تناو 15 ورځې یو جرګه مو کوله بعضې مشکلات واغوله کوم خبرې هغه مو کول خپل د هویت د ساتلو لپاره هم داسې یو بیداري نشته په خلکو کې خپل ژبې ژوندي ساتلو لپاره هویت خو په هغه کېږي په ژبې باندې کېږي دا خلکو داسې عمومي هغه نشته موږ د پښتنو سره داسې هیله په خوله به وایو عمل د روی نشته یو کار سړی کوي په خوله ماسي یو د زړه نه کوي د زړه او د عمل ورسره ډېر فرق لري د عمل نه نو بیا هر څه ستونزې راځي هغه غم نه خوري خپل کار هدف ته ځان رسول غواړي خو دا ځوانان خو داسې شی دی د ځوانان خپله هم تجربه لري پیدا کړې هم محیط د دې محیط خلک دي د محیط خلکو سره بلد دي دا نو د خپل مشکل دوی ته ښه معلومېږي تر ما تجربې څه وایي چې باید جرګه خو تر اخره باندې خوشحاله ورته دا جدي کنفرانسونه جوړول بعد ټولنې جوړې کړې خلک غوښتي دي ورغلي دي جرګې ورسره اشتراک کړی بعد د شاوخوا ولایتونو ته هم جرګه تللی ده دوی سره بعض د په واسطه دغه ټولنه فرهنګي کوم ځای چې دوی تللي بلنه کړې جرګې ورسره کوم کړی کوشش کوي دا څنګه کسان ول حاجي صاحبان قریادار ول یا ولسوالیان ولسوالۍ دا داسې جرګې چې راتله نوم به یې لیکلی و میاشت په میاشت اوله ورځو کې راتلی یو لږې پیسې به یې ورکولې پیسې هغه عضویت او عضویت هم نه تنها موږ یو منشي نیولی وه جرګې لپاره د هغه معاش یې لږ پوره کوو که نه پوره کوو تنها د هغه منشي جرګې لپاره مو نیولی وه هغه معاش یې لږ پوره کوو که نه کوو هغه د لیست نیولی وه خپل د معاش لپاره د خلکو
دوم بیا نمونه نه اساسا د جرګې کې شاملېدل خو علاده او علاده کارت مو ورکوو الله دا عکس مو مقصد به دلته ثبتېده په دفتر مو د ثبت د اندراج او ګډ شیان د جرګې درلوده اول چې سړی راته درخواست به ورکوو بیا به ثبتېده بیا به عکس یې اخیستل کېده او بیا به کارت ورکول کېده د عضویت طرف ډېره مننه. آیسه مننه. څه خیال است؟ ځوانان خدای مو لا توفیق درکړي